د بلخ ولایت د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت د حیواني ناروغیو لکه تبک او کانګو تبې د مخنیوي په موخه د هالند کمیټې سره په همغږۍ د دې ولایت په 10 ولسوالیو کې د 80,000 څارویو لپاره د تقویتي درملو د تطبیق لړۍ پیل کړې ده. د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر او د شمال زون لپاره د هالند کمیټې مسؤل وایي چې له دې اقدام څخه موخه د بلخ د مالدارۍ سکتور ملاتړ دی او دا پروسه به د 15 ورځو لپاره دوام عمومی. ده ولسوالی را که اینا کاور میکنن دیسی یا کمیته هالند به خاطر وقایه به خاطر تقویه ساختن حیوان مواشی امروز در ولسوالی بلخ هستیم که تا که مالداری ولایت بلخ در تای بخش رشد کنه پایدار باقی بمانه. کمپین مخصوص برای دو امراض است که یک مرض کانگو است که یک مرض زونوز است که انسانان نیز به اون مبتلا میشه و یک مرض تبک است که متاسفانه در این وقتا زیاد شده و بیشترین تعداد حیوانات در افغانستان مصاب کرده بودند. ما میخوایم که یک کمپین حمایتی داشته باشیم که حیوانات هم تداوی شود و هم معافیت وجود حیوان در مقابل این مرض بلند شود. تقریبا ما دو کمپین 60,000 حیوان تداوی میکنیم. دغه بهیر د بلخ ولسوالۍ له نوابات بهاودین کلي څخه پیل شوی. ورته مهال د دې ولسوالۍ مرستیال د هالند کمیټې له هڅو مننه وکړه او د دې ناروغیو خپرېدلې د یادې ولسوالۍ په کچه یوه جدي ستونزه وبلله. نوموړي ټینګار وکړ چې نورې ادارې دې هم باید د مالدارۍ سکتور د ملاتړ په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. مردمی که مواشی نگاه کرده به خاطر شیر و به خاطر امو رفع بعضی مشکلاتشان او اقتصادشان هم ضعیف هستند، نمیتونن خودشان اینا رو تداوی کنن. دیگه خوش هستیم از کمیته هالند. همداراز د دې کلي مالداران د دغو درملو له تطبیق څخه خوښي څرګندوي او د یادې کمیټې دا اقدام یو حیاتي ګام بولي. این فایده همی داره که مال ما مرض گرفته مرضش کم میشه دیگه، نمی خاطر همی فایده داره دیگه. مواشی ما را مرض گرفته، انشالله توجه زیاد میکنیم، توجه زیاد میخوایم از این مردم، بسیار مفید است برای ما مردم او تشکر میکنیم از این مؤسسه هالند، از ولسوالی بلخ مسئولینش تشکر میکنیم. تبق او کانګو تبه هغه خطرناکې حیواني ناروغۍ دي چې هر کال مالدارانو ته درانه مالی زیانونه رسوي. تبق ډیری کورني څاروي اخته کوي او کانګو تبه یوه ګډه ناروغي ده چې له حیوان څخه د کنې په نوم د حشرې له لارې انسان ته هم انتقالیدای شي.